د پکتیکا ولایت اوسیدونکي ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت 15 ولسوالۍ ښاروالان نه لري چې له امله یې حکومتي عواید شخصي جیبونو ته ځي او د بازارونو نظم او جوړښت له ګډوډۍ سره مخ دی. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل په دې اړه په خبرو کې ویل چې پکتیکا 13 رسمي او 3 غیر رسمي واحدونه لري چې ډیری ولسوالۍ ګڼ بازارونه او ښارونه لري خو ښاروالان نه لري. نوموړي ویل چې پکتیکا مرکز ورګون زرغونخار او یوسف خیل ولسوالۍ ښاروالان لري، پاتې 15 ولسوالۍ هیڅ ښاروال نه لري چې د اړوند ولسوالیو د بازارونو عواید د شخصي جیبونو ته ځي او یا هم هټیوالو ته پاتې کیږي. موږ تقریبا 15 ولسوالیو کې فعلا ښاروالان نه لرو، نو دا ښاروالان په یو تقریبا په دې ګوتو په شمار یو 4 ولسوالیو کې موږ هلته ښاروالان لرو. نو دا له صفایي ورسره موږ ته ګریوان یي، خلکو ته هلته د کار زمینه برابرېږي. په ولسوالیو کې نو په هره ولسوالۍ کې د ښاروالي کې 4 کسه هلته په د ښاروالي کې هم په کار باندې ګمارل کېږي، هم په د هغه خدمات چې ورته ضرورت وي هغه په قومي مشر او د یحیی خیل ولسوالۍ اوسیدونکي بهول خان کټوازي او د مټاخان ولسوالۍ ولسوال دولت خان هم نیوکه وکړه چې په تیرو 18 کلونو کې په دې نه د توانېدلی چې په 15 ولسوالیو کې ښاروالان په دندو ګمارلي وای. هغوی ویل چې که په یادو ولسوالیو کې ښاروالان په دندو ګمارل شوي وای، له یوې خوا به د دولت عواید لوړ شوي وو او له بل اړخه به د ولسوالیو په بازارونو کې د ښاري نظم او پاکۍ ترڅنګ خلکو ته کاري زمینه هم برابره شوې وه. د پکتیکا ټولو ولسوالیو ته ښاروالان باید ولېږل شي او دا د ولایت صلاحیت ته شي ولېږي. دا خو کومه خبره ده او ګټې دوه ګټې دي، یو خو هغه بازارونو نظافت به پاک شي، خلکو ته به د کار زمینه پکې برابره شي، او بلې خوا به د سیستم باندې د پلان لپاره نو په عایده کې موږ ښاروال ولرو. دا چې هغه مراحل دي تاکیدلې په حالت کې اگر چې بازار وړ دی دوکانونه یې لږ دي، خو بیا هم ښاروال ضرور دی تر څو خلک د خدمات وکړي، بازار ته خدمات وکړي د بازار لپاره. نو په دې خاطر باندې زه امیدوار یم چې په لنډ وخت کې انشاءالله هغې دغه اداري د پکتیکا ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکني هم ومنله چې د پکتیکا د ولسوالیو شمیر د نورو ولایتونو د ولسوالیو په شمیر زیات ده، خو زیاتوي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. واقعا چې پکتیکا یو د هغو ولایتونو نه ده چې د ولسوالیو کچه نسبت نورو ټولو ولایتونو ته زیاته ده، او همدارنګه که چېرته د اراضي په نقطې نظره ورته ځیر شو هم د 3 او 4 ولایتونو حیثیت لري. اما بدبختانه چې تر دې دمه پورې هغه چې لازمه ده کار نه ده شوی. هغه ویل چې دا موضوع مو له مرکز سره شریکه کړې او هم ولسوالانو ته طرح ورکړې چې د اړوندو ولسوالیو هغه کسان چې په ښاروالیو ارزي ور وپېژني تر څو یې په دندو وګماري. هغه زیاته کړه چې د دوی هڅه روانه ده چې مسلکي کسان په دندو وګمارل شي. تقریبا د نن 5 میاشتې مخکې د مرکز سره هم دغه موضوع شریکه کړې وه او په ضمن کې ټولو ولسوالانو ته هم هدایت وکړو چې تاسې هغه طرز العمل چې موږ د مشخص د ښاروالانو دپاره یې لرو د هغه طرز العمل مطابق د ولسونو سره کار وکړئ او د ولس په خواخه یو دغسې مسلکي ښاروال چې هم د دولت عوایدو په زیاتوالو کې مؤثر ثابت شي او هم خلکو ته په حقیقي معنا سره د ښاروالۍ خدمات عرضه کړي. نو دغه هدایت موږ ټولو ولسوالو د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو په ولسوالیو کې د ادارو د فعالېدو غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه لا هم ډیری ملکي ادارې د ولسوالیو په سطحه غیر فعاله دي.